حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اغی فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي د الله تعالی ډېرې محبوب دي دو خبرې دي دو کلمې دي د الله پاک ډېرې خوښې دي خفیفتان علی اللسان سپکې دي په ژبه باندې اسانې دي په اسانۍ سره انسان هغه ادا کولی شي ثقیلتان فی المیزان درنې دي په تله کې وزن چې کله د اعمالو کېږي الله جل شانه دې ته ډېر وزن ورکړی دی د نیکۍ تله پې ښه درنېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هغه دوه کلمې دغه دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو په دې کې پاکي د الله تعالی او تحمید د الله تعالی تسبیح او تحمید چې الله پاک الله جل شانه منزه او مبرح دی د هغه صفاتونه چې د هغه د شان سره لایق نه دي دې ته تسبیح ویل کېږي پاکي ورته وایو او تحمید هغه صفات چې هغه د هغه د شان سره لایق دي صفات ثبوتیه علم مالکیت خالقیت قدرت دا د الله تعالی صفات دي ته صفات ثبوتیه ویل کېږي او چې کوم د هغه د شان سره لایق نه دي هغه سلب کول ایته صفات سلبیه ویل شي کمزوری زوال عیب بے علمی دا کمزوری خبری دی الله د دینه پاک دی منزه او مبرح دی نو پاکوالی بیانولو ته تسبیح وای او چې کوم صفات د هغه د شان سره لایق دي د هغې بیانولو ته تحمید ویل کېږي د الله تعالی بړایي چې بیانېږي تکبیر ورته ویلی شي الوهیت د الله تعالی بیانېږي تحلیل ورته ویلی شي لا اله الا الله ته نو حدیث مبارک کې د تسبیح او د تحمید فضیلت راغلی دی